ټول مسلمانان دا واوري دا چې نن په بکوا کې دا چې پیښه شوې دا دومره ستر ظلم شوی چې د مسلمانانو هغه باعزته خوندې او پتمنې خوندې چې پرونه یې چا نه لیدوی چې په سرایو کې پټې ناستې دي هغه امریکې ګوډاګیانو د دغه دولت کمنډویانو د هغو خاوند په شهادت رسولی دی په هغو مخکې په شهادت رسولی او وروسته یې بیا د دنیا ځینې غورځونې دوې زنانې نیولې دي ټول مسلمانان د زړه په غوږو واورئ دا د ټولو نوامس دي دا د ټولو خوندې او منډې دي که دا نن د دوو زنانو سره کېږي سبا به د نورو سره کېږي بل سبا به د نورو سره کېږي نو د ټولو مسلمانانو ته دا هیله او ارزو لرو چې زموږ د دې ویډیو په لیدلو سره خپل هغه ایماني غیرت او خپل اسلامي غیرت راوپاروي او د امریکا او د کفر په مقابل کې ودرېږي او تر هغه خپل جهادي مبارزې ته دوام ورکړي تر څو چې د امریکا دغه ګوډاګیان و حق لارې ته راولي